أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم، او یاد کا هغه وخت کله چې و ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام، ربي اے رب زما، اجعل وګرځوا هذا بلدا، دا خار، آمنا زید امن، ورزق او رزق ورکا، اهله اوسیدونکو د دې ته، من الثمرات د میوونه، من هغه چاته آمنا چې ایمان راوړل منهم داوینا، بالله په الله سره، والیوم الاخر یو پر ورځ رستنی سره، قال نو وی الله تبارک وتعالى ومن کفر، نو چا چې کفر کړل فامتعه، نو نفع باور کم زدتا قلیلا لگا، یعنی لگا زمانہ ژوند د دنیا، ثم اضطره، نو بیا بده په زور بوزمزو، الى عذاب النار، اغا عذاب د ورتا، وبئس المصير، او ډیر بد زیده دا ور دتللو، یعنی ډیر بیکار او بد زیده. نو په دې آیات کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د دعا ذکر دی، او دا ډومبنۍ دعا ده چې په باره د مکې کې غوښتل ده چې دلته څوک پاتې کېږي دته دوه څوسنیا بنیادي ورکه، یو امن، او دویم چې کوم دی د رزق ورکه، معیشت صحیح کا. نو معلومه دا شو چې په دنیا کې د انسان د باره غټ دا دوه نعمتونه دي، یو امن دی او یو معیشت دی، چې امن یې نو معیشت برابري. نو په ملک چې کله امن راشي، نو هغه ملک چې کوم دی بیا ترقی کوي د معیشت په اعتبار سره. د دې وجنه حضرت ابراهیم علیه السلام اوله دعا دا مادي دعا وغوښته د مکې دپاره، او بله دعا بیا د ابراهیم علیه السلام چې دا هغه روحاني دعا ده چې هغه په لیږلو د پیغمبر سره ده، هغه رستو آیتونو کې را روانه ده. دعا ده الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي.